وړلی دی. تا واورېدله کله چې دا خبرې سره تودې شوې او داسې یعنې یو جمعواري توافق وشو، ډېر دلته حالات تغیر خوړلی، موږ دغونه حالات معلومیږي. نو موضوع خو دغه چې دی وایي نه منم، د نه منلو وخت یې زه چم اوس راغلی، زه چم خامخا به اوس ومني. او دا د نه منلو خبره خو نو د دوی د تر دغه ځای کې پرې ده چې دوی غواړي مثلا دلته فقط هغه د اقتدار په یو څو ورځو کې پاتې شي، چې کله اقتدار ختم شي او پیسې راټولې شي، نور بالا دوی د افغانستان سره کوم یو داسې کار نه لري چې هغه دوی په میډیا کې نارې ووایي د بیا رغونې خبرې دي. او یا مثلا د دوی اساسي قانون دی، که تاسو لیدلي اساسي قانون چې اوس مثلا دوی د اساسي قانون دعوه کوي، دا په ډېرو ځایانو کې دوی تر پښو لاندې کړی دی. اول دا د دوی د انتخاباتو خبره چې راواخلي چې دوی وایي دلته اساسي قانون دی، دا اساسي قانون دوی ټول تر پښو لاندې کړی دی، چې هلته دوی هغه کمیسیون جوړ کړی دی چې دا خپلواک کمیسیون دی، دا به د انتخاباتو پایلې اعلانوي او د دې په نتیجه کې به ولسمشر ټاکل کېږي. هغه د هغه پایلې ونه منل شولې. نور داسې د زندانونو په برخه کې، د قضا په برخه کې، په دې هره برخه کې چې راواخلي د اساسي قانون هغه مواد منل کېږي چې یوازې د چوکۍ د اقتدار دپاره وي او د مشرانو د اقتدار د حفاظت دپاره وي. نورې کومې د اساسي قانون غوښتنې چې د ولس په حق لدي او یا مثلا د عام المنفعه ځایانو په حق لدي، هغه یې ونه منل کېږي. تاسو وګورئ په اساسي قانون کې هلته لیکل شوي دي، که تاسو لیدلي په 13 ماده کې لیکلي دي چې یوازې هغه اقرار او شواهد د منلو وړ دي د متهم په حق له چې دی په خپله وکړي اقرار، او یا هغه شواهد چې خپله دی سره وجود ولري. تاسو وګورئ دغه محکمو کې چې کومې محکمې کېږي او دغه زندانیان چې اوس دلته ناست دي، دا دوی په خپله مني چې په خاد کې په زور باندې د دوی اوس اقرار اخیستل شوی دی او پر دوی باندې محکمې شوي دي. دا اوس د اساسي قانون صراحتا مخالفت دی چې دوی کوي. همدغه راز د دوی بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه چې دوی یادوي چې هغه باید ومنل شي. د بشر د نړیواله حقوقو اعلامیه دوه جزء لري، یو جزء دا دی چې مثلا وفساد ته لار اوارول دي او ادیانو ته مخ ورکول دي. دغه ادیانو ته لار ورکول او کفر ته لار خلاصول دا اړخ یې منل کېږي، لیکن دغه اړخ چې د افغانانو او د مسلمانانو په ګټه دی، مثلا دغسې یوه ماده پکې راغلې ده چې باید انسان د انساني کرامت بې عزتۍ باید څوک ونه کړي. تاسو ورسئ په زندانونو کې وګورئ د انساني کرامت دومره بې عزتۍ کېږي چې داسې سکنجې په خادو کې ورکول کېږي بندیانو ته چې د هغه د لاس څخه د سکنجو د لاس څخه ځینو بندیانو خپل ځینې اعضا د لاسه ورکړي. یعنې زموږ سره داسې کسان وایي چې ما خپله ولیدله چې دوې پښې یو لاس یې د سکنجو د لاس څخه فلج و. نو دغسې یعنې چې ورته وګورئ دغه اساسي قانون هغه برخې عملي کېږي چې صرف د دوی په ګټه وي. نو دغه اداره چې دوی ورته وایي چې کومه د کابل اداره ده چې دوی جوړه کړې ده، دا صرف د اقتدار او د غلا او د فساد لپاره جوړه شوې ده. په دې کې بل هیڅ یو داسې یعنې خبایب کندوزی صاحب، خبایب کندوزی صاحب، عمري صاحب او خبایب کندوزی صاحب، تاسو لایف کنټرول کوي خپلو کې، زه بیرته راځم. ښه قربان دي ستن جنرال صاحب محترمه. خبایب سلامونه او نیک هیلې، الله دې راته ژوندی لره. خبایب صاحب مایک دې خلاص کړه. مارشال صاحب د اشر ورور ته وخت نور هم ورکو چې هغه ته وخت نور نه پیدا کېږي، نیټورک یې کار سم نه کوي. اشر وروره خبرې دې جاري وساته. نو ما داسې ویل نو اوس د مبین صاحب هم ولاړی، نو د نن ورځې داسې یو میلمه چې ته لري چې د هغه څخه زه مثلا ځینې سوالونه که زما په ذهن کې وي زه مطرح کړم، نو هغه به څوک وي داسې څوک قاري صاحب محترم، موږ سره یو ملګری د قاري صاحب محترم ناست ده، که هر څه سوال لري کولی شي چې انشاءالله درته جواب وکړي. خبایب محترم هم شته، قاري صاحب محترم هم شته چې هر څه سوال کوي انشاءالله چې درته جواب وکړي. خیر اوسې، مننه. نو ما د کابل ادارې په هکله دغه ویناګانې درلولې، نو د زندانونو په اړه خو به تاسو شاید معلومات لري، د دوی د خاد په اړه او د نورو معلوماتونو خو تاسو لري چې دغسې مشکلات خو شته. لیکن ما ویله که چیرې مثلا د کابل اداره اوس هغه د واکې سره وویشي، چوکۍ سره وویشلې، دغسې یعنې چې حالاتو ته ګورې په سیمې کې چې حالات څیړي، مثلا په سیاسي لحاظ باندې چې وګورې هغه د خلیلزاد یې خو هغه د دوی مهم ملګري چې په سیمه کې دي هغه د دوی څخه اړ نور د اماراتو خواته توجه اړ هغه د هند خبره د هند ورسپانه سره چې خبرې وکړي، تاسو به اورېدلي چې مثلا هندیانو ته مستقیما خپلې خبرې باید دغه د طالبانو سره کومې اندېښنې چې د افغانستان په اړه لري هغه باید د طالبانو سره شریک کړي.
مثلا د ایران وزیر خارجه خاص استازي د طالبانو سره خپل اړیکې ونیولې، نور په سیمه کې کم هیوادونه چې ملګري دي پر پوله باندې مشارکت ورسره لري دي هغه ګرد د اماراتو خواته متوجه شوي دي. نو نور د دوی د زوال وخت راغلی دی. نو کله چې دغه د دوی د زوال وخت راځي او دوی په تیښته په حالات کې دي، په دغه وخت کې په امارات کوم نظر ولري؟ مثلا امارات په کوم شی په نظر کې نیولی؟ دغه خلک به راګیر شي که به دغه خلک دغسې یعنې غوړ ووځي؟ قاري صاحب محترمه څه جواب ورته لري؟ ډېره زیاته مننه. حتی دا کار هم داسې دا یو سیاسي دی کمیسیون د سیاسي کمیسیون پرېکړه به وي، خو بهرحال که ته څه کوم نظر لرې یا کوم ویل لرې؟ زه صرف مننه عمر صاحب، ډېره زیاته مننه. خپل نظر هغه داسې شریکوم چې اسلامي امارت هغه دغه ګوډاګۍ اداره که د دوی خوښه وي او که نه وي دا به انشاءالله ختمیږي، اسلامي نظام به راځي. د ځینو ملګرو په ذهنونو کې دا سوالونه شته دي چې کفارو وتل ولې موږ له دوی سره اوس ولې جنګ کیږي؟ نو دا د اسلامي نظام د راتګ لپاره دغه جګړه ده او د اسلامي نظام د بقا لپاره دغه جګړه ده. دغه خلک انشاءالله د افغانستان نه به د وتلو فرصت په هغه صورت کې ورکول کیږي چې د اسلامي امارت ومني او د اسلامي امارت تر چتر لاندې به دوی ساتل کېدای هم شي، دوی ته به د ژوند زمینه هم برابرېدلی شي. خو بیا که دوی په بغاوت کې پاتې شي او بالاخره تیښتې ته مجبور شي، خو که ونیول شول دا به نو د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو فیصله وي چې له دوی سره څه وکړي، په زندانونو کې یا چې وي او که بخي او یا بالاخره دوی د وخت نه مخکې اسلامي امارت ته لبیک وویل، نو انشاءالله د دوی لپاره به د ژوند کولو هېڅ ستونزه په دې هېواد کې نه وي. دغسې که وګورې په دغه په سیمه کې مثلا دغه په ځینو ولایتو کې ځینې مشران دي په تسلیمېدو باندې دي، خو دا د دوی تسلیمېده چې دي دا د مجبوریت له کبله دي. که هغه پرون هغه یو لوړپوړی چارواکی په فراه کې تسلیم شوی و، هغه ته که وګورو د ډېر جایدادونه چې مثلا د طالبانو په لاس کې و، نو دغه یو مجبوریت له کبله تسلیم شوي دي. دغه خلک دا چې تسلیمیږي د عقیدې په اساس، خو معلومه خبره ده چې نه تسلیمیږي ځکه که دوی د عقیدې په اساس تسلیمېدلی د 18 کاله د اشغال تر چتر لاندې خدمت نه کوئ، نو د عقیدې په اساس خامخا نه تسلیمیږي، خامخا یو ژوند. اسیر صاحب زما خبره که تاسې اورئ نو تاسې فکر وکړئ که دوی د هر لحاظ دوی تسلیمیږي، انشاءالله د اسلامي امارت سره په پاتې کېدوی به دوی خپله عقیده هم ورو بدلوي. یو کافر زمونږ په زندان کې هغه اسلام قبلوي، د څه د وجې نه؟ دا د دې وجې نه چې زمونږ اخلاق ګوري، اسلام ګوري، اصلا هغه د اسلام اساسي مفهوم ورته ښکاري په دغه ځای کې. نو که دوی هم زمونږ سره د هر لحاظه که د دوی خپل مجبوریت ګڼي یا دوی د ویرې او ترس له لحاظه زمونږ سره یو ځای کېږي یا د اسلامي امارت سره یو ځای کېږي، نو دوی اصلا د وخت په تېرېدوی به دوی عقیده خپله بدلېږي، د دوی د اخلاقو نه به متاثره کېږي، زموږ د ملګرو د کردار. خو خبره همدغه ده که دوی چیرې په حق باندې اسلام مطالعه کړي، اسلام یو ډېر مقدس دین دی او هر چا ته خپل حق ورکړی دی، و کافر و مسلمان و هر چا ته په خپل اندازه باندې په خپل حق ورکړی دی، د ژوند حق یې ورکړی دی. دغه ژوند چې د هر انسان اساسي حق دی، ازادي چې د هر انسان اساسي حق دی چې اسلام ورته ورکړی دی، دغه اوس دوی نه غواړي هغه څوک چې دوی عقیدوي یا مثلا سیاسي مخالف دی هغه که خپل غږ پورته کوي تر نړیوالو یې رسي، خامخا به هغه زندانونو ته ځي. ته ګوره دلته زموږ سره داسې خلک ډېر شته چې مثلا صرف و صرف د دې کابل د حکومت په وړاندې خپل نظر وړاندې کړی، هغه نن په زندان کې ناست دی. نو دا دوی د بیان ازادي ورته وایي، یعنې هر څوک حق لري چې خپل نظر د مخالف په طرف باندې وړاندې کړي، د مخالف مقابل باندې چې دی کوم ملحوظات لري دی د میډیا په مخ کې هغه وړاندې کړي او خپل نظر شریک کړي. څوک چې دغه خپل نظر شریک کړي او د کابل ادارې په وړاندې خپل تشویشات وړاندې کوي و جامعې ته، هغه نن دلته ناست دی دلته بندي دی. نو دغه یعنې ګورئ دا ټول د دوی هغه کړنې دي چې دوی مثلا د 18 کالو لاسته راوړنې په نامه یادوي، مثلا د بیان ازادي او د ښځو حقوقو فلاني او فلاني، دا ټول تر پښو لاندې دي، نور هېڅ ماسک هغه د خولې نارې دي، په عمل کې شی نشته. نو ما دغه قدر خبرې درسره وکړلې چې درسره شریک شوم،
نو د انجینر صاحب او د قاری صاحب او د جنرال مودین صاحب او د عمر جمال صاحب لایفونه ټول زه مکمل تعقیبوم. الله جل جلاله د دوی مبارزه قبول کړي. د دوی سره ډېر محبت لرم. په شخصي کې هم کله کله ورته رابطه کوم، خو داسې دی چې دغه زموږ پر ځای باندې نیت ډېر کمزوری، نو زه اوس نن یو داسې بل ځای میلمه راغلی یم، د هغه داسې سره خبرې کوم. الله جل جلاله دې ستاسو مبارزه قبوله کړي. تاسو ته ډېر ډېر سلامونه. موږ ته هم دعاګانې کوي، تاسو ته به هم دعاګانې کوو. الله مو عزت وکړه، په لوی رب مو سپارم. الله پاک دې دا اتکړۍ ماتې کړي، دا زندانونه به ماتېږي، دا زولنې به ماتېږي انشاءالله. تاسو زمونږ اتلان یاستئ، په تاسو فخر کوو او هېڅکله دا فکر ونه کوئ چې تاسو بېڅوکه یاستئ. مونږ بار بار دا خبره کړې د کابل مزدور ادارې ته چې بندیان دې مونږ سرې کرښې دي او هر رقم عمل به عکس العمل لري او بیا به بغارې نه وهئ. بیا به هغه وخت چې کوم وخت کې تاسو څارنوالان، قاضیان او نورې ادارې شپه او ورځ پې باندې عملیات کېده، بیا به انشاءالله هغه ورځې په تاسو تازه کوو. بندیانو سره به کار نه لرئ او د تاسو انتقام په هر وخت کې مونږ غازیان برچپکه ولاړ دي. یوه خبره مبین صاحب کول غواړم، دغه کله چې دا توافقنامه امضا شوه، یعنې یقیني ته باور وکړه چې دلته د ځینو ملګرو سره چې ما مثلا مجلس کوی یا مې